لیکلي سود جایز دی د دوی په کتاب کې د دوی په کتاب کې زنا بالاجرت جایز ده ته خپل کتاب وګوره که تا ته خپل کتاب معلومات نه وي کتاب کې غټ لیکلي دي تا ته دا عبارت نه دی معلوم چې ولا ربا بین الحربي و لا ربا بین المسلم والحربي في دار الحرب دا اوس چې دا څومره لین دین دا څومره چې دا دبل شاه والا دي دا ټول دغه خلک دي که نه د دوی په کتاب کې رالیکلي دي چې دا سود جایز دی په تا د خپل کتاب نه ستا په کتاب کې لیکلي چې زنا چې چا په چا سره په پیسو باندې وکړله نو په هغه باندې حق نشته دی ته خپل کتاب وګوره ستا حقیقت کو ما ښکاره کړو تا ته به خپل ځان معلوم شي چې ته کومه مرتبه کې مسلمان یې دا زه د په یادو خبرې نه کومه داسې خبرې نه کومه انشاءالله که وخت راغی د دې خبرو دا حق به زه وکړمه چې دا په کم کتاب کې دا خبرې پکې دي ستا په نیز باندې سپي سرمن پاکه را ستا په نیز باندې که چا خر حلال کړو هغه پاک دی تا خپل کتابونه کتلي دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تا خپل اله خپل رب ته ویلی دی ما خپل اله صرف الله تعالی ته ویلی دی زه د محمد رسول الله نه سوا د بل چا اطاعت په ځان باندې فرض نه ګڼم چې محمد رسول الله هغه ویلي دی ما ته چې ما تاسو ته داسې دین راوړی دی چې لیلها کنهارها ما داسې دین راوړی دی چې د هغې شپه هم د ورځې په شانته ده او محمد رسول الله وایي جئتکم بالحنفیة السمحه ما پاک دین راوړی دی موږ ته محمد رسول الله داسې نه ویلي چې وروسته به زما نه بل یو امام راځي او تاسو به په هغه پسې دی بس خلک وایي پلانکي ویل چې زه مناظره کوم تا په کوم ځای کې مناظره کړې زه وایم ستا سره په دغه جلسه کې چې څومره په مناظره کې شریک وو دغه ټولو ملیانو ته زما د دعوت دی د چیلنج دی دا ما قبول کړی دی چې هر ځای کې په هر وخت کې په هر علاقه کې ستا د مناظرې چیلنج ما ته قبول دی بس موږ اختلاف نه غواړو خو چې یو مفسد پیدا شي او بیا صرف فساد وکړه او بیا منډه ووپه یو طرف باندې تښته دا مناظره نشي کولی چې مناظره کې بیا تښتې ولې زما او ستا په منځ کې اختلاف د بیت الله نه واله تر بیت الخلا زما او ستا په منځ کې زراو باندې مسلې اختلافي خو صرف په یو ځای کې ودرېږه او ځان نه مداري جوړ کړه او کنځلې وکړه او بیا تښته بس زه وایم یو خبره کومه هغه داسې خبره کومه چې هغه جلسه کې چې د باجوړ کم مولیان پکې وو ذاکر مولا پکې وو صادق مولا پکې وو عبدالرشید پکې وو زه هغو ته م وایم تاسو ته م زما چیلنج دی د مناظرې مناظره که نشي کولی زما سره مباهله وکړه دا څلور واړه ندیم مو سره راوله زه درته د مباهلې چیلنج در کوم مناظره پرېږده بس خبره داسې ده چې دواړه به سر ترکو میدان ته به وځو که ته په حق یې الله تعالی دې تا بچي او که زه په حق یم الله دې ما او که ته په ناحق یې الله دې د قارون او د فرعون په شان تباه کا او دا به لاړ به شو میدان ته بس مناظره به نه کوو دومره شور او جګړې به نه جوړو بس الحمدلله د الله کتاب مې مخې ته دی یوه خبره چې زه قرآن د الله د کتاب دا زما مخې ته چې د دې په مخ کې زه شم کولی زه د یو بل ملا خیال بیا په دې کې نشم ساتلی څوک ما اختلاف زه اختلاف چې ما جوړولی ما به د اوسه پورې د چا نه ویلې ما به چا ته کنځل کړي د چا نومونه ما نه ویل دا مې د دې په بنا باندې ویلې چې ځینې خلک داسې چې ګندګي خوري لکه د کارغه په شان ته او خوله پاکوي او بیا بل ته غاړې ته وځي داسې غاړې ته مه وځه میدان ته راشي چې په کومه خبره کې ستا مناظرې ته ضرورت انشاءالله مناظره کې مباهله کې څه ته ته ضرورت یې هغه شم کولی انشاءالله یو ملا ته مې ویلې ما لیې لکه د مناظرې وختونه نه دي دا وخت داسې دی دا فتنې دا زمانه داسې ده چې لکه دې وخت کې د مسلمانانو په خپل منځ کې ډېرې خبرې دي هغه خپل اصلاح وکړه خپله به وکړم دا به ښه خبره وي او زه همیشه دپاره ملګرو ته داسې وایم چې هلکه ملګرو پرېږدوئ د هر چا یو مقصد یو فساد مقصد خو زمونږ کار څه دی زه ویم که ما تا ته کله د قرآن او سنت نه خلاف خبره وکړه زما پرې سر یې راوله بس
یا داسې یو خبره وکړي چې پلانکي دا خبره د قرآن او سنت نه خلاف کړې ده. خو علامه ابن قیم څه ناشنا خبره کوي، ناشنا خبره کوي، وایي د باطل پرستو کار څه یي، هغوی همیشه دپاره افترا کوي، دروغ جوړوي. علامه ابن قیم وایي لا تخشى من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. ميرغا لا تخشى من كيد العدو ومكرهم، دریو دکات د دې نه یریږه ما، د دیو همیشه دپاره خبره کول په څه باندې؟ بالکذب والبهتان، دروغ به په تا باندې تړي، بدنامه به په تا تړي. بس علامه ابن قیم بیا ناشنا خبره کوي او ناشنا وی دا د قرآن او سنت دشمنان، دا د حدیث دشمنان. هغه وی د دیو مثال دی د ذبابو، د دیو مثال دی د مچانو. لا تخش من کثر العدو ومکرهم، مېرېږه د دې د کثرت نه. ولې؟ دی ذباب دی اتخاف من ذبانی، د مچانو نه څوک یېرېږي. او ما او تا ته یو ناشنا نصیحت کوي، ځان ته که رښتیا مسلمان وې، یا ایها الرجل المرید نجاته اسمع مقالت ناسه المیوانی. وایي که جنت غواړې، خپل ځان د دنیا او د آخرت د فتنو نه بچ کول غواړې، زه درته یو څو د خبرې د نصیحت کومه. د نصیحت خبره مې دا ده چې فانصر کتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالبرهان. قرآن ملګرتیا وکړه، د سنتو ملګرتیا وکړه. هغه قرآن چې الله د اسمان نه رالېږلی، هغه سنت چې د محمد رسول الله د خولې نه راوتلي، د دې مدد وکوئ. ځان سره وایي دا خبره همیشه دپاره دا لازمه کړه چې همیشه دپاره دا خبره کوه چې یا الله هر څه به ستا د رضا دپاره کومه، او هر څه چې کومه د محمد رسول الله په طریقه باندې به کوم. دا ځان سره لازمه کړه. بس دا دوه هجرتونه په ځان لازم کا. فالهجرة الاولى الى الرحمن، یو الله ته ځان وسپاره، یا الله زه چې څه کوم ربه ستا دپاره به کوم. بس او دویم داسې وایه والهجرة الثاني الى المبعوث بالوحي المبين وواضح البرهان فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا واثباتا بلا روغان. هر وخت کې به په قرآن او سنت باندې چلېږه. د ګیدړ په شان ته منډې مه ووه چې یوه خبره وایې چې قرآن دی او بله خبره کې امام دی او پیر صاحب دی او شیخ صاحب دی او پلانکې صاحب دی. دا سوچ وکړه ستا د امام څوک و، ستا د شیخ امام څوک و، ستا د پیر امام څوک و. که رښتیا دغه یو امام یې ولې په دی یوه کلمه و لا اله الا الله محمد رسول الله، دا اختلاف پکې ولې پیدا شو چې یو وایي زما امام دا دی او بل وایي زما امام دا دی؟ ولې دا امت د خلکو په مین باندې څلور ځای کو؟ ولې دا ډلې پکې پیدا شو؟ یو قرآن دی، یو سنت دی، یو بخاري او مسلم، دا ټول فساد ولې د دې په خلاف باندې چلیږي؟ الحمدلله زمونږه منشور دا دی، زه د یو خپل استاذي دی په خپل ځای د یو استاد، زما که یو لوی محترم استاد وي، یو لوی شیخ مې د هغه شیخي منم، د هغه قدر کوم. یو امام یو عالم دی مثلا او په دې امت کې د دین خدمت یې کړی دی، دعا ورته کوم چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. خپل امام نه پیغمبر نه جوړوم. بس امام چې ډېرې خبرې به رسي، امام ډېرې خبرې رسي کړي چې هغه د قرآن او حدیث نه خلاف، یوه خبره نه ډېرې خبرې رسي کړي. خو دا هغه ته پیغمبر خو نه و چې وحي ورته راتلله او هره خبره یې د قرآن او سنت سره موافق کړې وه. هغه چې دا خبره کوله چې زما کومه خبره د قرآن او سنت نه خلاف وي، په دیوال یې وله او ته نن وایې چې ما سره په دې باندې مناظره څوک وکړي چېرې په دې کې د کومه خبره د قرآن او سنت نه خلاف ده. ستا په زراو مسلې د قرآن او سنت نه خلاف دي. ته په قرآن او حدیث پوهېږې نه چې قرآن او حدیث باندې ما ته یو کس ویلې، ویل یو مفتي وایي چې یاره زه په قرآن او حدیث 15 کاله مې ویل او زه په قرآن او حدیث نه پوهېږم. او مفتیان او مفتیان په قرآن او حدیث نه پوهېږي. د هغو کار د قرآن او حدیث سره سره د هغو د خطا کولو سره کار دی چې خلک د قرآن او حدیث نه واړوي په دې طریقه واړوي.
عرض مې د دې خبرې کول وروره کله زمونږ پاکه دعوه ده نه فساد غواړو نه اختلاف غواړو نه ډله بازیانې غواړو زمونږ دعوه داسې ده چې زمونږ بس دقه قرآن و سنت زما منشور دی په قرآن و سنت کې چې صحیح حقه زما عمل دی قرآن و سنت نه علاوه نه بل چاته مقتدا وامه نه بل چاته او افسوس داسې دی چې نن د دې زمانې مثلا یو سړی مسلمان کېږي مثلا یو به ورته وایي چې پلانکي امام ته امام ووایه روس کې یو څه کسان مسلمانېدل روس کې د دې صاحبانو خلکو خواله ورغلي یو ورته ویلي چې نه ته د امام ابو حنیفه په مذهب کې داخل شه ابل ورته ویلي امام شافعي په مذهب کې داخل شه ابل ورته ویلي چې امام مالک صاحب په مذهب کې داخل شه هغه خلکو چې دا خبرې اورېدلې وي ویل معلومیږي دا چې دا د مسلمانانو په منځ کې دام لکه څه یو دین نه دی یو مذهب نه دی دام لکه داسې معلومیږي چې دا اوریځواله بړوزواله معلومیږي دا چې په هر ځای کې شته دی لکه دا دې پکې ولې جوړه کړې دا اوریځواله بړوزواله داسې خلکو ته ولې نه چې ته نن یو خپل فکر ته دعوت ورکوې مثلا بل به وایي چې زه دې خپل پلانکي فکر ته دعوت ورکړم وایي اکابر فلان چې پرې نه دی زه وایم بدبخته اکابر محمد رسول الله ولې پرېښودل چې پلانکي ته اکابر دی ستا د خولې نه چېرته دا ټکې ولې ونه ورته چې اکابر محمد رسول الله د رسول الله لوی صحابه ابوبکر او عثمان هغه صحابه چې رسول الله ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی ته هغې ته چېرته ولې خپل اکابر ونه ویل زما اکابر اولئک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع زما هم دقه اکابر دي ابوبکر زما لوی سړی دی عمر زما لوی سړی دی عثمان زما لوی سړی دی عمر زما لوی سړی دی زه بل چاته اکابر نشم ویلی سوا د ده لوی اکابر خو اصل کې هغه اکابر وویل صحابه چې څه کړي هغې ته چا داسې ونه کړه چې نن یې د خولې نه داسې ختلي چې امام ابوبکر او چا د خولې نه داسې ونه وتله چې لوی امام په دنیا کې ابوبکر دی داسې څوک نه وایي ته د بل چا سره ولیکي امام اعظم څنګه امام اعظم دی د چا نه لوی دی دا د محمد رسول الله نه لوی دی د ابوبکر نه لوی دی د عمر نه لوی دی دا عرض دار یې وروره مسلمانانو باندې دا فرض ده رسول الله یو خبره کړې وه دا یوه خبره یاد ساتئ دا همیشه دپاره د باطل پرستو کار دا دی چې هغه حق پرستو ته د فتنې او د فساد والا وایي لوی فرعون لوی فسادي او لوی شری په دنیا کې فرعون تېر شوی دی او هغه موسی علیه السلام ته ویل چې دا خو شري سړی دی او هغه زمانې چې کم فرعون چې کم غیرت خلکو له ورکړی و هغه د دې زمانې یو مفسد خلکو له دا غیرت ورکوي فرعون خلکو ته ویلي وو ویل دا موسی چې راغلی دی انی اخافو ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد ویل موسی دې له راغلی چې دا به ستا زوړ دین بدل کړي اوس وایي زړه به نه وایي زړه وایي راټینګه کا دا وایي ستا فرعون هم دا خبره کړې وه او بیا یې ویلي وو دا موسی راغلی او دا څه لپاره راغلی چې ان یظهر فی الارض الفساد ویل دا به فساد دې کوي یہ جو کہتی ہے کہ وطن کو سنواریں ہم ان سے پوچھا دو کہ وطن کو اجاڑا ہے کس نے دا چې وایي موږ په ملک اصلاح او راولو دا ملک خو ستا د دې اختلاف د وجې نه نقصان ته ورسېدلی فساد چې کله جهنمیان جهنم ته لاړ شي جهنمیان هغه وایي په جهنم کې داسې به وایي ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار چې دا موږ ورته په دنیا کې شریان ویل هغه خلک خو دلته نه دي راغلي اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار چې موږ به پورې هسې ټوکې کولې او که ځان زموږ سترګې ترې نه کږې شوې وروره دا خبرې رسول الله ویلي فتنې به راځي شرونه به راځي مختلف حالات به راځي داسې فتنې به وي که قطاع اللیل المظلم داسې فتنې به وي ډېرې فتنې به وي نبي علیه السلام د فتنو د ختمولو خبره دا نه ده کړې چې فلانکي امام پسې لاړ شه بلکې ویلي د فتنو د ختمېدلو څه طریقه ده یا رسول الله رسول الله ویلي وو چې دوه خبرې کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب راټینګ کوي او یو زما سنت راټینګ کوي د فساد او د فتنې نه به بچ شوی د فساد او د فتنې د ختمېدلو نورې لارې نشته وروره د اتحاد بله لار نشته دی چې ټول ملیان راجمع شوي وو ما هغه ټولو ملیانو ته دا خبره کړې وه په یو ځای کې ما ویل خلک وایي اتفاق غواړو موږ اتفاق د هر چا نه ډېر زیات غواړو خو موږ اتفاق د قرآن او حدیث نه علاوه په بل څه شي نه غواړو بس
زمونږ د اتفاق منشور شته الحمدلله. موږ ته الله تعالی ویلي چې واعتصموا بحبل الله. الله ویلي په الله په رسۍ باندې موږ ګولې ولګوئ. د الله رسۍ سره القرآن والسنه. په قرآن او سنت باندې اتفاق، هر وخت اتفاق غواړو. بس چې قرآن او سنت کې کومه خبره شته وایي یاره دا خبره لکه تا ته پته شته وي د شومو سرونه به دې اوس به پورې په کور کې پراته وو. شومې به دې مړی به وشو، ته ځان ته لا خیره خو شومې به دې اوسه پورې په اسقاطونو پسې به ګرځېدلې. چېرته به دې اسقاطونو راغونډوله. ته خبرې کوئ هغه خپل زوړ ته زوړ دین خو ستاسو دغه وکنه. شومې چېرته په شومو پسې ګرځئ، چېرته اسقاطونو مالګې راغونډوئ، چېرته ګوړې راغونډوئ. ستاسو زوړ دین دا او دا خو تاسو وساتئ. د شرمه د لاسه پرېښودئ. ملا لګیو په یو ځای ځای کې ویل زوړ دین راټینګ کا. زوړ دین دې تا ته معلوم و لور به دې خرڅه کړه په 15 لکه او په 2 لکه او په 3 لکه روپۍ باندې، روپۍ به دې په جیب کې کېښودلې. ستا زوړ دین دغه وکړه. زوړ دین دې دا و چې سانډه به حلال کړو، بابا به چې پخېده نو سانډه به هم پخ شوی و. داسې وخت دا ستا زوړ دین و. نو اوسه پورې به دې په دې مناظرې کولې او ویلې به دې چېرې چا ویلې چې او ویل به یې چېرې اسقاطونه چا ویلې چې ستا زوړ دین دغه دی. خپل اسقاطونو له زور ورکړه، خپل شومو لرې زور ورکړه. چېرته چې که مړی کېدو کفن پسې ګرځه د الله، چېرته په جنماز پسې ګرځه. زمونږ دین دغه نه دی الحمدلله. زما دین څه دی؟ قرآن او حدیث. یو ځای کې یو ملا بل ته لګیا چا ویل، یو بل ته ویل لکه ویل خلک وایي چې علي حدیث یې پړه کړه. بل ورته ویل علي حدیث څه ته ویل علي حدیث هغه ته وایي چې په قرآن او حدیث پسې روان وي. قرآن او حدیث هم پړه کېږي، قرآن او حدیث نه پړه کېږي. زما بل منشور نشته دی سوا د قرآن او د حدیث نه. قرآن او حدیث نه پړه کېږي. بس قرآن کې چې څه وي دغه زما عقیده ده.